د کونړ په سیند د بند جوړولو راپورونه ګڼ شمېر افغانان د مالي مرستې ژمنه کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. جنرال مبین وایي چې د کونړ سیند تړلو دپاره آماده یم چې د 15 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې وروسته د خویندو مور او میرمنې سره زر خرڅ کړم او بیا ژمنه کوم چې له شتمنو 2 اربه ډالر راټول کړم. د ژمنې وروسته له هغې کېږي چې تازه داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د کونړ سیند د اوبو بند جوړولو سروې ترسره شوې او ډېر ژر به ورباندې عملي کار پیل شي. د کونړ سیند هغه اوبه دي چې کلونه کېږي پاکستان ته مفتې روانې دي، که څه هم بار بار افغان ولس په تیر کې وغوښتل چې د کونړ سیند اوبو ته بند جوړ شي، خو پخوانی جمهوري حکومت په دې بریالی نه شو. په دې وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډواله پاکستان څخه یوازې د یوې میاشتې په موده کې ووځي. پاکستان نه یوازې غیر قانوني افغان کډوال وځورول، بلکې قانوني افغانان یې هم ځورولي او د هغوی پانګې او بانکي حسابونه یې کنګل کړي دي. دغه کار د افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هم په دغه کار مایوسي څرګنده کړه او له کډوالو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان له دغه ظالمانه پریکړې وروسته یو شمېر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړ چې له پاکستان څخه نور د کونړ سیند اوبه وتړي. د دوی په وینا چې هم به افغانانو ته ګټه برسوي او هم به ګاونډیانو ته یو غاښ ماتونکی ځواب وي. اوس تازه شمشاد تلویزیون داسې راپورونه خپاره کړي دي چې د کونړ سیند د اوبو بند جوړولو سروې ترسره شوې او راتلونکي کې به د اوبو بند جوړولو لپاره عملي اقدامات پیل شي. له دغه راپور سره سم په ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغانانو بیا کمپاین پیل کړی او ژمنې کوي چې د دغه بند په جوړولو کې تر خپلې وسې مالي او که اړتیا شوه د مزدورۍ لپاره ځاني مرستې هم کولی شي. له دغه ډلې د اسلامي امارت د کابل قومندانۍ پخوانی بیان او د ټولنیزو رسنیو فعال مبارز جنرال مبین هم ژمنه کړې چې 15 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته کوي او که اړتیا شوه د میرمنې خویندو او مور سره زر هم خرڅوي. هغه وایي چې له دې وروسته ژمنه کوم چې 2 اربه ډالر له شتمنو خلکو راټولوم او اسلامي امارت ته د کونړ بند جوړولو په پار سپارم. جنرال مبین په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کونړ پر سیند د بند کار شروع کولو په اول قدم کې 15 میلیونه افغانۍ ورکوم. تر هغه وروسته په خپل ژمنې ولاړ یم چې 2 اربه ډالر به ورته راټولوم. د میرمنې مور او خویندو سره زر هم په دغه بند کې له ژمنې سره ورکوم. یا الله توفیق راکړي، یا الله موږ متحد کړي، زه مې په وطن مینو افغانانو باور لرم.